د دغه ورور پوښتنه داسې ده چې د اوس زمانه کې بعضې ځوانان سترګې توروي، نو دغه سترګې تورول د دوی دپاره مثلا ښایسته هلکان هم وي بیا سترګې هم توروي، دا څنګه دي ورته؟ نو محترمه وروره دلته د سترګو د تورولو باب چې ده په دې کې خلک غلط سوي دي محترمه. د سترګو تورول دا له بابه د زینت نه د محترمه، دا له بابه د نر دپاره، د ښځې دپاره سترګې تورول له بابه د زینت و ښایست هغې ته بالکل جایز دي او زینت پکې مقصد د ښځه کې. اما د نر دپاره سترګې تورول دا له بابه د زینت نه محترمه، بلکې دا لپاره د تداوي دپاره دي. علي بن سلطان محمد القاري الهروي جمع الوسائل في شرح الشمائل کې وی نعم في التعليل إشارة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة. حديث کې داسې راځي محترم وروره، رسول صلی الله علیه وسلم وی علیکم بالإثمد، تاسې لازم اوسېږئ له اسمدو سره عند النوم د خوب په وخت کې، فإنه يجلو البصر، دا سترګې روښانه کوي، وينبت الشعر او ویښتان راشنه کوي. ګوران تاسې سترګې د خوب په وخت کې هغه هم اسمود استعمالوي، ویښتان راشنه کوي، سترګو د باڼه او سترګې ښایسته کوي، جلوه ورکوي. نو محترمه علي قاري صاحب وی نعم فی التعلیل، په دغه تعلیل کې چې دا سترګې هغه کوي، جلوه سترګو ته ورکوي او ویښتان راشنه کوي، د دغه تعلیل نه معلومیږي اشاره لطیفه الى ان المكتحل، هغه څوک چې سترګې توروي اذا اراد تحصیل السنه، چې د مقصد دا وي چې سنت حاصل کړي، ينبغي ان يقصد بالاكتحال المعالجه والدواء، د دغه مقصد له سترګو تورولو نه علاج وي او دوا وي، لا مجرد الزینه، تنا زینت به مقصد نه وي کنساء لکه ښځې غوندې. ولذا ذهب امام مالک الى کراهه الاكتحال للرجال مطلقا، امام مالک رحمه الله وی د نرانو دپاره سترګې تورول مطلقا ناروا دي، که د تداوي دپاره یې صحیح ده که نه دي صحیح. دغه خبر علي قاري رحمه الله دلته کړی. نو ګوره محترمه د نر دپاره سترګې تورول دا له بابه د زینت نه، له بابه د هغه دپاره د څه ورته وایي د تداوي دپاره ده. په دې کې علماو باندې هم الله رحم وکړي، سترګې تورول سنت دي، هغه د تداوي دپاره سنت دي. اوس د فتوا هندي عبارت هم واوره، ولا بأس بالاسمد للرجال، باک نسته دا چې سړی سترګې توري کړي په اسمود. اسمد هغه سپین غوندې یو شی دی، رانجه دي باتفاق المشایخ، اسمد یا سره یا سپین، څه بعضې سترګې سړي مرض وي سپین غوندې رانجه دي یا سره، دا پروا نه کوي. خو یکره الکحل الاسود بالاتفاق، مکرو ده پور رانجه د نر دپاره بالاتفاق، اذا قصد به الزینت، مقصد زینت وي تداوی نه وي. واختلفوا فيما اذا لم يقصد به الزینه، ګوره چې زینت مقصد وي بیا بالاتفاق مکرو ده. خو که د چا یو نر ده هغه رانجه سترګې توروي په رنجو باندې، خو زینت مقصد نه ده، نو دی وایي عامتو اختلاف شته پکې، خو عام علما داسې وایي على انه لا یکرهو، بیا د ده په حق کې مکروه نه ده محترمه. نو دغه کشران هلکان چې بېګیرې هلکان وي او دوی ګیرې نه یا یې لري داسې ښایسته غوندې وي سترګې توروي، نو دا دلیل ځان ته پېښ کوي چې سترګې تورول سنت دي، دا د تداوي دپاره، هغه به هم د شپې کوي. او د هغه دپاره د باب د زینت دپاره هندیې فتوا عالمګیرې په 5م جلد کې په مسله باندې بحث کړی و، عبارت مې درته وویلې محترمه. الله پاک د روغ جوړ لره کامیاب اوسېږي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.